عبدالله بیا نه مني وای ټاکنو کې درغلي شوي پایلې نه منو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د 1498 ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله ویلي د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه مني. نوموړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څو شېبې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي ټاکنو کې درغلي شوې او د دوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې عبدالله د ولسمشرۍ په لومړنیو پایلو کې 2,00,909 نوي رایې ګټلې دي چې د رایو سلنه 9.25 کیږي. دغه راز د ټاکنو کمیسیون په یوې خبري غونډه کې د دې کمیسیون مشر حوا عالم نورستاني وویل په لومړنیو پایلو کې غني 50.4 سلنه رایې ګټلې دي. کمیسیون د ښاغلي غني د رایو شمېر 9,23,808 اعلان کړ. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اعلامیه کې زیاته کړې ده. سره له دې چې د ثبات او همپالنې ټیم په 7 ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر ته اجازه ورکړه، خو د ټاکنو کمیسیون د خلکو اعتراضونو ته پام ونه کړ او په ناقانونه ډول او په پلویتوب یې د پاکو او ناپاکو رایو له چاڼ پرته د ټاکنو د لومړنیو پایلو په توګه شمېرې اعلان کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې په ښکاره ډول غواړو یو ور بیا درنو هیوادوالو د ثبات او همپالنې ملاتړو ټاکنیزو کمیسیونونو او د افغانستان نړیوالو متحدینو ته اعلان وکړو چې ثبات او همپالنه په درغلیو ولاړې رایې د دوی غوښتنو له رسېدو پرته نه مني. د ثبات او همپالنې ډله وایي څو وارې د خلکو په ملاتړ د مشرانو په ناستو خبري غونډو او رسنیو او د اعتراضونو له لارې اعلان وکړ چې په ټولو امکاناتو به د خلکو له پاکو رایې دفاع وکړي او د درغلیو له لارې ټاکل شوی حکومت به ونه مني. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې وړاندې د ټاکنو له کمیسیونه غوښتي وو چې نږدې 3,00,000 رایې باطلې کړي. دغې ټاکنیزې ډلې ویلي وو چې دغه 3,00,000 رایې یا د بایومتریک معلومات نه لري او یا هم له ټاکلي وخت مخکې او وروسته اچول شوي دي. خو د ټاکنو کمیسیون نن وویل دا رایې قانوني دي او داسې هېڅ سند نشته چې په اساس یې دغه رایې باطلې شي. د کمیسیون مشر حوا عالم نورستاني د 3,00,000 جنجالي رایو په اړه ویلي وو چې هم بایومتریک معلومات لري او د دغه ټولو رایو د پایلو پر فورمو د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو څارونکو ډلو لاسلیکونه شته. د اغلي نورستاني په خبره دا ښیي چې له ټاکلي وخت مخکې او وروسته رایې نه دي کارېدلې. په هر حال دا د نه منلو تکراري خبرې نورې ملت ته د زغملو نه دي. هیله ده چې عبدالله پایلې ومني او جنجال جوړ نه کړي، که نه ولس به یې په وړاندې ودرېږي. له دولت ساز څخه هم غوښتنه کوو چې هېڅ چاته هم لږه یا ډېره برخه ورنه کړي. په هر حال تاسو د عبدالله د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.